د نوح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یوه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 28 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږل دې هدایت سره چې د خپل قوم وګړو ته د اخطار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغو باندې یو دردناک عذاب راشي قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون غویل ای زما قومه زه ستاسو لپاره یو ښکاره څرګند ویرونکی پیغمبر یم تاسو خبروم چې د الله بندگی وکړئ او له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ الله بس تاسو ګناهونه دروبخي او تاسو ته به تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت درکړي حقیقت دا دی کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډیږي کاشکې تاسو ته د دې معلومات وایي قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نوح عرضو کړی زما پروردگار ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ خو زما بلنې د حق څخه د هغو تیښته لا زیاته کړه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا او هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بخښنه وکړي هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډېر تکبر یې وکړ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بیا ما هغو ته په لوړه غږ بلنه ورکړه بیا ما په ښکاره هم هغو ته تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول ما وویل خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ بېشکه چې هغه خورا ډېر بخښونکی دی هغه به پر تاسو له اسمانه ښه ورښتونه وکړي تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي ستاسو لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسو لپاره به ویالې وبهوي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا پر تاسو څه شوي دي چې د الله لپاره تاسو د هیڅ عزت په فکر کې نه یې په داسې حال کې چې هغه تاسو ډول ډول پیدا کړی ایا نو وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې وو اسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ نور او لمر بله ډیوه وګرځوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا او الله تاسو لزمکې نه په عجیبه ډول را پیدا کړی بیا به هغه تاسو همدې زمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي والله جعل لكم الأرض بساطا
لتسلكوا منها سبلا فجاجا او الله زمکه ستاسو لپاره د فرش په څیر وغوړوله ترڅو چې تاسو په هغه کې په پراخو لارو لاړ شئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح ویل زما پروردګاره هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي. ومكروا مكرا كبارا. دغه کسانو د ډېرې لوی دسیسې جال خور کړی دی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دوی ویل خپل معبودان هیڅ کله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او سواع او نه یغوث یعوق او نصر د هیڅ یو عبادت مه پرېږدئ. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم دغه خلکو ته له گمراهۍ پرته په بل شي کې پرمختګ مه ورکوه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. یوازې د خپل ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې نه ویستل شول. بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه موند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح ویل زما پروردګاره له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. که ته دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندگان گمراه کړي او د دوی له زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بدعمله او سخت کافر به وي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. زما پروردګاره ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټول مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو ته بخښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه.